سلام، د نن سهار د 9 بجو خبرونو ته مو زه سمیع الله امینی هرکلی وایم. له هرات ولسي جرګې ته نوماند علي جمعه محبي په یو وسلوال برید کې ووژل شو. د هرات امنیتي مسؤلین وایي دغه کس تیر ماښام د هرات ښار په منارونو سیمه کې د دوو وسلوالو موټرسایکل سپرو لوري ترور شوی او بریدګر تښتېدلی دي. تر دې پیښې یو ساعت وروسته په همدې ښار کې په یو موټر کې د ځای پر ځای شوي ماین چاودنې له امله د دوو مېرمنو او یو ماشوم په ګډون 15 ولسي وګړي هم ټپیان شوي دي. دوه مېرمنې او یو نارینه په تخار کې د نشهیي توکو د لیږد په تور د پولیسو له لوري ونیول شول. د تخار د امنیه قمندانۍ مسؤلین وایي دغو کسانو نږدې 9 کیلوګرامه هیروین چې په بدخشان کې په یو 404 مسافروړونکي موټر کې ځای پر ځای کړي وو غوښتل یې هغه کابل ته ولېږدوي، خو تر هغې مخکې تېره ورځ د طالقانو ښار په ختیځ دروازه کې نیول شوي دي. د یو بل خبر له مخې د کندهار په هوایي ډګر کې 12 تنه نور چې غوښتل یې 9 کیلوګرامه نشهیي توکي له هېواده بهر ولېږدوي هم د پولیسو له لوري نیول شوي دي. له دې سره سم په تخار کې ولسي پاڅون کوونکي وایي طالبان غواړي چې د کوکچې په شاوخوا سیمو کې خپله واکمني پراخه کړي. دوی ټینګار کوي که په دې برخه کې کوټلي ګامونه پورته نه شي نو په راتلونکي پسرلي کې به دغه سیمې د طالبان تر ولکې لاندې راشي. افغان ځواکونه باید په خپلو عملیاتو کې ولسي وګړو ته د مرګ ژوبلې له اوښتو جدي مخنیوی وکړي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د جګړې د مدیریت نشتوالی ولسي وګړو ته د مرګ ژوبلې د اوښتو اصلي لامل دی. پوځي شنونکي هم د کشفي برخو کمزورتیا ولسي وګړو ته د زیان اوښتو لامل بولي. او د افغان سولې بهیر کې به د افغان حکومت او سیاسیونو ګوندونو ترمنځ د نظر بیلوالی دغه بهیر له ننګونو سره مخ کړي. سیاسي شنونکي وایي ځینې سیاستوال او حکومتي چارواکي په خپلو څرګندونو سره دغه بهیر له ننګونو سره مخوي. دا په داسې حال کې ده چې له څه مودې راهیسې یو شمېر سیاستوال ټینګار کوي چې د سولې په خبرو کې اصلي اړخ سیاسي ګوندونه دي. په داسې حال کې چې په قطر کې د طالبانو او امریکا ترمنځ 5م پړاو خبرې اترې دوام لري، خو یو شمېر سیاسي ګوندونه له طالبانو سره د خبرو اصلي اړخ په ګوته کوي. اونا د ما کردن ما د اونا کردیم دیگه. اعلان جنگ هم ما کردیم صلح هم ما میکنیم. طالب با ما جنگید، ما با طالب جنگیدیم. سردارای رشید حوزه جهاد و مقاومت در اینجا تشریف دارن. صلحی که در او حوزه مقاومت حضور پررنگ نداشته باشه او صلح پایدار و عادلانه در افغانستان را عینیت نمیبخشه. خو د ولسمشر ماڼۍ دوی مرستیال د دې خبرو په خبرګون کې د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې یو شمېر سیاسي جریانونه تېروتي دي چې طالبان به دوی سره خبرې وکړي او د دوی خوښي هم د هغوی د سادګۍ له امله بولي. د عبدالعلي مزاري د مړینې په اړه پر جوړه شوو مراسمو برید پر ساده خوښباورۍ و چې له هغوی څخه د سولې تمه لري د بطلان خط راکش کړ. له بل لوري د سولې خبرې روانې دي او ډیری کسان یادو خبرو ته لیواله دي، خو دې برید دا په ګوته کړه چې دا خوښباوري له سادهتوب څخه بل څه نه دي. په همدې حال کې یو شمېر شنونکي وایي د سولې په اړه د افغان حکومت د واحد لیدلوري نشتون به د طالبانو پر ګټه تمام سي. طالبان حاضر نیستند در کل با حکومت اشرف غنی مذاکره کنند، چی جایی رسه که به حوزه مقاومت مذاکره کنند. دیدگاه‌های متفاوت متاسفانه بلکه موقف ما را در پروسه صلح در پروسه مذاکره بسیار تضعیف میکنه. دا په داسې حال کې ده چې د ګوندونو او سیاسي جریانونو استازو تېره میاشت د لومړي ځل لپاره په مسکو کې له طالبانو سره خبرې اترې وکړې. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.